د افغانستان د کرکټ د تاریخ او د شفاهي تاریخ د مرکو په لړ کې مداوره د افغانستان د کرکټ یو بل بنسټګر تاج ملک عالم صاحب په څوک چې د افغانستان کرکټ تعقیبوي د افغانستان د کرکټ سره آشنایی لري نو تاسو پیژنې تاسو به تعارف ته ضرورت نه لري ډیر مننه تاسو به چې وخت مراک پویګم ډیر بوخت یاست ډیر مصروف یاست اوس په کابل کې د کوشتېپې سیالۍ هم روانې دي هلته هم بوخت یاست بیا هم مننه چې وخت مراک او مرکې ته راغلی بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه جعفر خان صاحب اول تاسو ته او بیا تاسو د یوټیوب چینل لري ټول تاسو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم ډیر مننه نه دا خبره کې هر وخت تیاری پوښتنه تاسو ماشاءالله ټول مرکه ما ورېدلې دي او ډیر خوشاله ما چې نن تاسو سره بیا یو ځل غاس زړه یادونه را تازه کوو زه هم ډیر خوشاله ما تاج لاله چې تاسو سره ما او تاسو ګورم د ویډیو د لارې اماغه سم چې ول مرکه موریدلې د زوس نه پوهیږم چې تاسو سره خبرې لکم زینه شروع کوم دومره پښتني او دومره سوالونه په ذهن کې دي راځه له همدې به را شروع کو تاج لاله چې تاج ملک عالم ته کله دا فکر پیدا شو چې په افغانستان کې کرکټ پیل کړی او یا د افغانستان په کرکټ کې داخل شي دا خو د مهاجرت د وخت کیسه ده چې کله خپل کرکټ سره بلد شوم کنه او ما چې لوبه کوله نو ډېر خوند به راکاو او موږ په کچاګړې کېم کې موږ کلب جوړ کړی و افغان کرکټ کلب هغه کې موږ ډېر تکړه لوبغاړي و کنه موږ افغانانو نو زه پکې وړکای ما مشهور سید ملک هغه ما مخکې په لوبه کړی و هغه یو ځل زمون کور چې کله په افغانستان کې او دلته روسیان راغلي او جنگ وکنه په هغه وخت کې زما ورور زما پلاس سره پاکستان ته مهاجر شوی بیرته بیا راغی هغه ته دوه کډره کاله تیر کړی و په خبر کې نو ما ته تر زمونو کورونو په خبر کې هغه ته لوبو سره ډیره کړی و او هغه په پوره پویو بیا زو سزب کې نه وایم ما ډیر زیات ډیر زر د دې جوګه شوم چې هغه ټیم کې مې پیدا کا افغان کرکټ کلب کې بالینګ مې کول او تیز بالینګ مې کولو نو دا کم کال وته لاله دا ورنل سوات یا مزه ما دا کال زکه یا دا کنه چې کله موږ پلان مکتب کې واښولو نو موږ به شکل کومه کورنۍ وظیفه وکړه بیا به چې استاد شکوله غره هغه تاریخ به کې لیکو نو دا شپږه موږ په دې نه په دې ځابه چې شي غره نو بیا وروسته پوښتنه دا وکړل دا کنه دا نو له څه څنګه چې موږ هجرت کړو نو له سوات یا کې ورلد کپ په پاکستان کې او دغه ورلد کپ شو موږ د پښو کوتري ولوب په خبر کې مو نو زه ماته خیال دي چې زه الته په تاسو په خبر کې وخت تر کړی کارخانه کې کارخانو مارکیټ جوړول کړه نو کارخانو مارکیټ کې بیا د ټیوګانو دکانونو نو دې زه بدلاړم کله دکان ته بس پښه باندې نه کوچ کې ودره د مکنه یو درې اور به میو قتل به په دکان ته راړم چې دکاندار مو وسنه سي نو دې چې په غلا ما ورلد کپ ما ټولو قتل نو دا د کرکټ سره اساسو د مینی او د کرکټ د فایل قصه و همدا وجه نو کله روانه و چې بل اخر تاسو لاړې کابل ته لاړې اول ته د افغانستان په کرکټ کې عملی داخل شوي نو بیا کچاګړې کې شکل موږ افغان کلب تر 1990 پورې کنه او بل اخر د شوی مې دوه کال بنور مسرجات کې مدونه وی ځکه چې هغه 92 کال بیا د نړیوال جام 1500 جام راغی شهر 15 کال کې وزل کېږي تر اوسه پورې د سلسله روانه ده نو ته دغه جام پورې چې نو موږ ډیر کرکټ وکړل نو ډیر موږ نوم په دې ټول کنه په ټینس بالم کولو خو سرسنګ کې وکړه کله هارډبال ته موختلو ایدر استاد زموږ مرګره د هغه د سامان دی هارډبال سامان راوړ موږ هغه سره د هارډبال لوبم کوله او کله موږ خپل د هارډبال لوب کوله خو زیاتره ټینس بال کول د ټول منطقو کې ټورنمنټونه چې کېدل موږ به باقاعده خلکو کې دعوت کولو او ما خپل په کچاګړې کې دومره زیات ټورنمنټونه ارګنایز کړی دي چې موږ بارنو ټیمونو راغوښتل ډیر زیات او د شاته مداخله ورکوله د سلیکټډ ټیمونو ته کنه چاته داخله نه ورکوله ځکه موږ په کچاګړې کې شته د موږ دی یو مینوالو یو خاص ګروپ موږ لاره چې هغه په سلګونو کسانو تر رسیدل چې هغه په شکل زمونږ لوبه و نو د کیمپ دومره تماشان دلته جمع شول کنه چې 4 چاپیره به د دوه قطار درې قطار پر خلک لوبه ته ولاړو
نو هغه د خلکو شوق او د منګه د تکړهواله لکه ټیم څومره تکړه وکنه او د منګه د نړیوال کرکټ چې کوم کوته نو موږ د اندازه لګول چې راک موږ افغانستان ټیم ولرو نو دوی سره مقابله کول شو کنه ځکه په هغه زمانہ کې کرکټ دومره تیز نه وړي کنه ټیسټ کرکټ خو ډیر سلو او نور یو سره د ون ډے کرکټ په څنګه کې هغه کې موږ د تصور کاوه چې راک افغانستان ټیم ولرو دوی سره مقابله کولای شو نو دا تصور مې وو بیا خصوصا چې کله افغانستان روسانو وتل 1909 هاتیا کې نو بیا د حالت د مجاهدینو یو بوري حکومت جوړ شو نو ما هغه ته یو درخواست کې د لوبغاړو له ټیم له ترتیب سره چې نمونه پکې او چې پاره کې د منګه درې لوبغاړي چې لکه رئیس احمدزی او استګل عابد او کریم صادق دوی نمونه مو ما اوی ته درخواست ورکړل لکه ما د شي فکر وکړ چې لکه چې څنګه د حکومت تلته جوړ شو کنه یو بوري حکومت چې دا به افغانستان ته بیازي او واک باخلي نو کله چې زه د ټیم جوړ کوم دا خو ډېر ماته اسانه سي هم دلته به ټیم تیار ولرو بیا به چې افغانستان چې کله حالات صحیح شول بیا افغانستان ته د ټیم انتقال کوو هغه بیا نه مانه حکومت نه مانه او بوري حکومت یعنی په هغه وخت کې مهسه کړي و دا هڅه او بالکل دا په دانو د روسانو لواتلو نو ورسته د مجاهدینو تک خب جالبه ده زه یو خبره وکم دا چې ګوره دا تاسو کتاب دی ما پرین کړی دی ځکه د کابل نه سوکرانه غي چې ما تراواسي ما پیدا کاو پرین مې کو په دې کې ما تاسو دا کوم دا سرونه چې تاسو لیکلي دي هغه دا سرونه ما دلته ولوسل کوشش کوم چې اوسنه اساس د کتاب نه موغږی خو ځنن غواړم چې تاسو هغه خبرې وکړي چې په کتاب کې مو نه دي ذکر کړي او یا هغه وخت چې کتاب لیکل ذهن ته مو خبرې نه راغلي او یا تر اوسه مو چاته کړي نه وي د کتاب د هغه نه به پیل کوم د یو ټوکی باندې به پیل کو چې دا مجلس لګد سه آزاد شي په کتاب کې مې ځکه ولوسه تاسو ویلي دي لیکلي دي چې ځل لوبه وازمنګ د ملګرو زمون کملګری راغله او دروازه ټکولې و چې تاج ملک شته او اساس پلار خو دې وبخي هغه ورته هغه ورته ویل چې څوک ویل چې زه راغله ما کرکټ کو تاج ملک پسې وای چې زما پلار ورته ویل چې تاج ملک کو نشته ما بوزه زم خ کرکټي نو کسی دې لري په کتاب کې د چم سره ورته خان دي او هم جاري او هم د عمیق فکر ته دی بیا چې یعنی د افغانستان کرکټ لکم زینه او چیرته ورسېدو نو دا ټول خوږی او دا ټول خوږی او ترخه کیسې چې راټولې کونو خبره بل اخر تاسو د کتاب چې لیکل او د کرکټ تاج ولی ځانته د کرکټ تاج وایست دا نو مسل کې د شو چې د مرګرو راته خوخ ډیر زیات نمونه ما فیسبوک کې غوښتنه کړې و چې زه د کتاب واړه مګنه د تاسو کو نوم ډیر زیات نمونه د مرګ خلکو مرته مشوره راکړه نو دا د کرکټ تاج می په دې هغه باندې ورکه کرشتیا وای مکنه د لپاره نه چې زه د شی ځانته د شی یا د شی غټ سړی وای یا د شی مثلا د شی د غرور خبره لپاره نه ده کنه چې بس اندازې ما زیدي شم د خلافي ما زمیشه په دې چې وای ما مونږ باندې په دې باندې ډیر هغه کوم خوشاله کوم چې دا مونږ کړي کنه ځکه ویل اسانه دي خو څوک اوري یا نور خلک هغه بیا خپل فکر لري کنه نو سړی باید ته مار وخت سوچو کی نو د کرکټ تاج دا چې یو خدای دا چې د کرکټ ته ما ډیر زیات قرباني ورکړه دا ډیر زیاته تا د پلار خبرو کړه کنه دا د پلار د خدای وبخي د ته ما ځلې ویلې کنه موږ ته لالا ویلې ما لالا مله د کرکټ کې ته مونږ ته ولې غوسه کېږم مله چې وخت براشي مونږ دې کې پړړ لوباړیو پیسې به ډېر دنیا روپی به وټوب کی کنه اکثر مور ته هم دا غواړي چې زمون مې اولادونه مالدار یو غریب او غربتونه لري او مشکلاتونه لري ما پلار مې ډېر ټوکی سړی خدای دې وبخي نو هغه ماته چې ته کرکټ کې ګټه او ماته راوړي وځه به نه پوهول نو هغه دا نو ما به د والم په خورل دي ډېر زیات کنه او هغه دا تکړه مو مریشه دا ما په ټنس بال کې او په نور په چیرته لوبې کړې دي ما ډېر چیلنج لوباړم ما پوښتل ما باندې بچا شپږی زو ولا
تر هغه ما نه پرې کوم چې تر څو وشته به مې وشته به مې به دومره بغوزه ما راوند یو کټ بغوزه څو مله ودرګه پورټاس به مرته شروع کړل په باډي باندې یو به خامخا مسکاو نو دا هغه د بیا افغانستان ته چرغله ما دلته مې څومره شغلو ک دغه زمانه د حکومت په لومړي سره کې هغه بنديخانه مې به تیر کړلې شګوینی ولا مسوڅ زلا او دلته مې مسافری وکړلې په یو جوړه جامو کې مې میاشتې تیر کړې یو د حمام روپی به مرسره نه وي په غورنا دا شان مې برداشت کړل بیا نو شکل د کرکټ کې ښه حالت راغی او زما په ما د سوچ کو چې ما ماشاءالله کې رولولو بولو کنه نو بیا مې له نو او بیا چې کله د هغه اوټ اف د ایشز ریلی شو هغه ډیر دنیا کې وچلید او زما ځینې نو وختونه چې اوس په نړیواله سطح باندې په کې عملی شول کنه یو خو د روزون کې رولو په خوا زمانہ کې کنه د روزون کې د سی بیخي ځینې ټیمونو کې خو بیخي نو لکه پاکستان کوچ نه لاره عمران خان چې نور سعودي ورلډ کپ وګټه پاکستان کوچ پکې نو منیجر بو د مشهور کوچ فوټبال کې مشهور چې هغه جذباتي او د لاین باندې ولاړ یو کنه ګول سره جمپونه وهي ملاکونه لري او په شکل دوی باندې وشو بیا خفغان وي سر وي خو د کرکټ کوچ نو د نه روسته چې هغه د بل دا خبره و چې لکه دا کیپسي ورکول کیږي اوس نو لوبغاړي تکنه په میدان کې دا نو وخت موږ کولو دا اول ځلې موږ بدین نایب ته پاغه ډاکومنټري کې راځي چې دغه څه لګه د چوکاټ بندي کما یو اساس د کرکټ د ژوند د مهاجرت یو برخه ده چې د کابل راتګ مخکې مو کرکټ کړي یو چې کابل ته راځي د کرکټ هغه برخه ده او یو چې کله بیا د افغانستان د روزونکو په توګه تاسو استعفا کوي یو په پیوغه کې راځي په د مهاجرت ملګ نور هم تم شو لګ نور هم راته وایي څنګه د یو کډوال چې غریب وي په کم کې ژوند کوي او د سیو هوډ ولري چې ذکر کرکټ کومه شروع کومه افغانستان ټیم نړیوال جام ته رسوم او نو بس نو د دوه نوي پورې مو ته خبره کړې نو د وخت پورې موږ کچاګړي کې 15 کال ډېر د افغان کرکټ کلب ډېر مشهور شو او ما بدلته ډېر ټورنمنټونه کول د مخکې ویلې د یو ان ډي سي پی چې و د ملل متحد اداره و هغه موږ سره سپانسر کولو د نشئی توکو په ضد باندې نو کافي ټورنمنټونه موږ کول بیا پاکستان د ورلډ کپ وګټه نو دغه ځای شو کنه دا موږ لپاره ډېر یو د خبره و چې پاغه شپه باندې ماته یاد دي کنه موږ به د موږ ټي وی لاره د روسي ټي وی وړاګه باندې کرکټ لپاره موږ په اخیشته نو شپې 9 بجې به دوی یو خبرنامه په نوم پروګرام خبرنامه د ټوله ورځ دا به یو ساعت درې پاوه پورې دا چلیده نو مکمل خبرونه سیاسي خبرونه به بیا به تجارتي خبرونه بیا به د سپورتس خبرونه کړل بیا باندې موسمیات پر ټول نو د خبرنامه به موږ وخت کتل کنه چې د لوبو ته بارم کتل نور به مخون کولو نو پاغه ورځ باندې چې پاکستان نړیوال جام وګاټ او روزه وا نو په دغه خبرنامه ل اثر نه تر اخره پورې په نړیوال جام باندې وا هغه یو تصویرونه بیا د کوم چې هغه سلیبریشن کولو ملک کنه خلک یو شنو خوشالي وا نو چې رښتیا خبرې په هغه ورځ باندې ډیر زیات خپاو په دې باندې نو خو به دی ولې ورکا په واټه کنه په دې باندې خپاو چې دا موږ یو ټیم ولنه لرو کنه کاش کې موږ یو ټیم ولرو د شی ودا دی د مسله وا سید ملک ته او ز کنه د نور کریم اسکول دی خو واړو موږ نه خو خبره سره ډیسکس کولې رئیس سره به موږ غلطه رئیس موږ نه لږ شاته کنه مینس کې دا د کرکټ میدان او دوی کورا خو موږ خو نو هغه دا ډیر ځات موږ دا ارمانو کو په ورځ باندې چې کاش کې موږ ټیم لرلای نو ما ویلې شهر چې په هر قیمتي کنه دا ټیم به ان شاء الله د دې جوړولو هڅه کوم چې پر زمانه نو بیا ما کاوه بیا ما کلب جوړ خپل د هارډبال کلب سامانونه مې پاغې د ملل متحد اداره چې و جانزې په نوم باندې سړی ژوندۍ ده کنه هغه ته ما درخواست ورکړ چې د کلب د هارډبال کلب جوړوم بیا وړم افغانستان ټیم کوم ما سره کوم سامانونه واغستل 150 جوړه مې پیډونه واغستل هیلمټ هم دومره ګلبزونه وکټ او بالونه مې ډیر د لګډیر راځي کنه بیا ته اصل پورې بالونه را سره چې مله دا بیا کله پیسې نه بیا به مشکل دی ولکان خو ریبانان دي زو پیسې نشي ورکولای اعتبارات کې موږ یو چمن کې وکټ جوړ کړل صحیح ډیر خپل چم جوړ کړ رولر یو پر دې موږ سره روب کوله په اسلامي کالج نه موږ تر رولر راوړلو کې مرسته وکړه ډیر راته موږ لوب کوله پام دې نه کوله
چې ان شاء الله دا ټیم به جوړو. نو بیا به چې وخت یې سره بیا یو ځل خبر شوم کنه سده 15 کال وته موږ لوبه کولې کله هم پرې خو دا کله هم بیا شروع کړل کورنم پرشر ډیر وزات. نو بیا چې خبر سره چې دا 1998 کالو چې د افغانستان ټیم پاکستان ته سفر باندې راغلی دا یو د خبرو ما لپاره چې یو شاکینګ نیوز وه دا او د کې چې زه جوړ کړم دا خو درې ټیم شته په خپه مو خوشاله مو خپه په دیو ما چې دا خو د الله سوته کنه او دا چې شا جوړ کړی دا اوس په داسره کم سړی دا به منګ کې ومني او بم نه مني او دا بسنګ کیږي سړی تصور کې رنگ خبره راځي او په دې باندې نو سخه په مډیر ذات او خلکو مت دومره خلک الته راغلل کنه دا میدان کې چې دا څنګه چل دا خدای افغانستان ټیم کنه او تاسو چې موږ جوړو دا بل څه جوړو دا څنګه چل او تاسو کې منی نه چا بل منی دی چا بل تاسو کې نه اخلي او خوشاله په دې چې زغه دا خو ډېر سخت کارو د حکومتونو سره دا ډیل کول دا خو ډېر مشکل کارو چې دا خو دې غټ سړی غټ کارو کوم ډېر لار اسانه کړه په طریقه بل سره خدای په خیر کې چې بنیاد کې خدای شو غټ دا کړه په دې خبره بیا ځان ته د لاسه ورکواله. نو بیا څه وشول بیا لاړې ټیم سره مولید په خبرته چې ټیم درغله کیسه څنګه تاسو څنګه د افغانستان کرکټ سره ونخلول شوي تاسو ونه باغه کریم ځان سره کومه ته کریمه تر دا چې سره ویني دا ټیم پیدا کو شیرته دا کنه نو یو ځل معلومات وکړل نو ټیم کوهارت ته تلو الته چې کوهارت ته تلو نو د میچ ریزلټ په اخبارو کې راته الته په پیښور کې خو اتلس اخبارونه 15 اخبارونه دی ورځي انګلیسي او د اردو د اردو ماډر لوستل نو هغه به د پرو یو صفحه د سپورتس وکنه رنگین اکوسونه هم پکې و دا هغه به ډېر خپل ډېر شوق باندې اخبارونه کېستل نو دا د دې دا راته دا یو ډېر غټ خبرو کنه په ټول اخبارونه غټ سرخیانو کې نو هغه دا چلته کوټ کې دوی میچ وکړل کنه نو کوټ کې میچ بلل افغانستان بلل او چې بلل نو په دې ورځ باندې نو سبا ته ورغلو موږ چې نن به کوټ ونځ دې راغلی وی کنه نو جمخاني کې پښتنو کړل چې افغانستان ټیم چیرته وشيږي بس عمرګری معلومات وکړل چې دلته هدایت هوټل دلته وی هدایت هوټل نه پښتنه پیدا شو ورغلو ولته ریسپشن کې مرته چې زه الادا سره ملاویږم هغه چې زنګ وه نو الادا د نوري صاحب سره ورته ویل چې ما سره وخت نشته دا مسور بما خم د ټیم سره راغلی و د کپټان الادا د کپټان او رئیس د فدراسیون مو کپټان مو ها بیا مې یو چل پیو کې مله هغه د الادا نورو مرګره د ګپ شپ هم ډیرو سره درابه بیا مې چل پیو کې مله ورته چې ژورنالیست د انټرویو کومه ښه کنه نشاګه په بار زمو وای ورا پرې دا کنه چې ته ژورنالیست هم دی ورګه یا ښکته شو سره ادي چې ورغله ما په سوګرا کې څنګه کې ناسه ما وسنګ کوم اخبار والا کوم جرن چې شي ته کار کوي مال ورور نه ژورنالیست مونږ چې ما کرکټ شو کې ما پوښولې او د کلب د رمضان مبارک دا کریم نیمېږي کنه دا هغه د ولادت ډېر په غوسه یو سره په کوټه کې شمال خان په نوم باندې والک ناست اوس هم شوه د خپل دیو بکی دی خوست او منیجر ټیم شمال خان ایو سره د مجيب الله رحمانیو نو دا هغه د مو سره ناست نو هغه ما عادت ته مله خصنګ افغانستان کې کرکټ څه صورت حال نو د رحماني راټو کړل کنه تم صلاح او کلبونه لورو دا کنه کړل ډیر زیاته مبالغه وکړه نو نوري صاحب ما د ویل خزه سید او هغه د ما د ټیم تاسو ټیم دغه د ډیپلوماټیک شوخه نو ودا خو د افغانستان ټیم دا خو د کابل نه مازال کان راوستي پاسپورټو یو پروسیجر باندې راغلی و چې دا دلته خو تاسو لري نشم چې ولې ټیم کې بیا به تاسو ته راځي او ولې ټورنمنت وکړو یو دا چې بیا ټیم کې برخه جوړيږي او بس مليزه سید ان شاء الله بس موږ بیا تاسو سفر ختم شي به کوشش وکړو چې التر نو بیا ته راوته نو اول یو پښتنه د جزء یو دا چې علادت نوري څنګه سړی درته معلوم شو سه فکر د کوم چې د څه سړی د تاسو ور سره کار کولای شي کنه فکر د کوم ډیر جدي دی یا د سره کار نه کیږي نه علادت نوري چې دا غوسنا کو د مې نوٹ کړل کنه
الله د نوري صاحب چې ماته چې غوسناک باندې ښکارېدلو خبرو کې باید هر چا احتیاط کولی دا او هغه د نور چې موږ سره کوم ماته ښې خبرې وکړلې موږ ته یې وکړه لکه چې هغه ویلې چې صحیح ده موږ ټیم راوستی د کمزوری وي خو دا بنیاد د اول سره ده او دا وروسته ښه کېږي انشاءالله که چې تاسو راشئ او ښه نور راشي که نه ټیم به همسې مخکې لاړ شي زه د الله د نوري نه ما داسې څه ښار هغه ونه لیده خو یو تشویش و چې هلته افغانستان حالت خراب و که نه او دلته چې دا دلته ډارېدلو چې هلته به چېرته اوسېږو او که موږ لاړ شو او د موږ به سره کم به دا ژوند به څنګه تېرېږي داسې تشویش را سره و نو بیا چې دغه پوښتنه دویم جز دا چې د هوټل نه راووتل نو کریم خان صادق ته د څه وویل ځکه تاسو خو ویلي چې ټیم به جوړوئ اوس په خبره مایوسیت راښکته شوه چې اوس خو نه کېږي ټیم الریډي شته او تاسو افغانستان ته نه ځئ نو کریم ویلې وایي زه د ولایتي ټورنمنټ ته ورځو پوه شولې چې ټورنمنټ په انتظار یې نو دوی لوبې به وګورو نو بیا موږ هلته تم شولو هغه که نه دا موږ دا ملاقات د سهار ټایم کې وو که نه موږ نو 3 ساعته انتظار وکړو دوی سیشن په پریکټس سیشن یو ماسپخین کې په د اکیډمي د اربابنا سټیډیم شاد ګډره کوي چې سي اکیډمي د مجهزه پی سی بي جوړه کړې ده موږ چې دوی لوبو ګورو نږدې نه موږ بار د پنجره کې شاته جالي کې ورته ولاړو که نه نو دوی کې یو هلک بیټینګ کوو 3 کسان چې رښتیا خبر وایم موږ ډېر خوښ شول که نه چې موږ دا خو صحیح پلیران دي چې په هغه کې د محمد عالم په نوم باندې یو د کندهار لوبغاړی محمد عالم ډېر هغه داسې لوبېده لکه هغه زمانه کې ټنډولکر چې مشهور و که نه ډېر کلاس شاټونه یې وو لکه نه کټ یې واهه فول یې واهه په پیړو باندې پلیکار شی مضبوط شاټونه یې لرل نه بیټ کېده لیفټ یې هر شی صحیح و که نه او خپله الهداد او خالقداد دواړه پاس بازارانو جګ قدونه یې و که نه دوی پیس کم و خو ښه سوینګ او که نه لکه بازاران معلومېدل دوی او بل سره مجاهد زدران و پوه شولې چې هغه بیا په دره سبا باندې چې دوی پاټان وګټه هغه په کې منه د میچو 4 وکټې واخیستې او رحمت ولی د خدای وبخي رحمت ولی د لیفټنډر بیټسمن و کنه هغه چاره وته کنه هغه شاټونه ماټونه سپینران خو واله نو د ځینې کسان په کې مونږ ویل چې دا خو تکړه دي ښه کنه نو لکه مونږ خپل ځای په کې لټاو چې چا په ځای باندې فکر راتلای جالبه ده نو تاسو دا لوبغاړي نه پیژندل د دې نه مخکې خبر نه وای چې افغانستان کې کرکټ نه د دې خیم نه دی نو بیا بیرته لاړې نو هغه خپل عادي ژوند شروع کړ بیا لاړو بس بیا اوسېدلو موږ پته مو چې افغانستان نه کوم خبر ولرو چې ټورنمنټ کېږي هلته که نه بس بیا دې کې 2 کاله تېر شول که نه داسې ورځ هغه کې ومه د کور نه بهر ومه چې بیا موږ خبر شو چې په امریکا باندې اټیک وشو ښه که نه چې امریکا باندې اټیک وشو نو بس کله بیا موږ تلویزیون نه کېنادلو دا جازونه چې په بلډینګو باندې ننوتل نو بیا افغانستان پکې یاد شولو نو بیا د جنگ خبره شوله بیا رښتیا خبره چې که نه دا خبره چې څومره مخکې لاړه ډېر زیات خبر شوم که نه ما له داسې بدبختي د موږ په کرکټ سوچ کولو چې موږ به کابل ته ځو او ټیم به جوړوو که نه او ټیم کې به جوړو په مضبوطیا کې به مرسته کوو دا اوس به بیا امریکایان راځي او جنگ به او دا روسانو د هغه مو ته یاد و څومره بربادي هغه جنگ افغانستان ته پېښه کړل څومره بدبختیانې راوړلې او په میلیونونو خلک شهیدان شول بې کوره شول که نه معذور شول انګلیس دا اوس بیا به دا جنګونه دا به سهاري رښتیا خبرې دی بیا جګرخونه کړی وم هلته چې کله د حملې وخت را نږدې کېده کارخانو کې دا ډېره میډیا راغلې وه دا غټ چینلونه که نه سی ان ان الجزیره او دا ان بي سي او فاکس او دا څومره د نړیوال غټ چینلونه دي دا په هغه کې وو نلته خلکو سره خبرې کولې نو ما یو سره په انګلیسي باندې انټرویو کړه که نه انګلیسي خو ما کورسونه ویلې آرسي کورسونه به ما پې کول ډېر ویل انګلیسي ژبه کې زه ډېر ما ښه وه نو هغه ما یو سره انټرویو کړله چې افغانستان باندې باید جنګ ونه شي او افغانستان غریب ملک ده او که څوک بیا حتما راځي نو افغانستان کې کامیابېدی نه شي او داسې غټې درې دي او لوړ غرونه دي او چې یوه غټه تیږه راوغورځي سړک بندوي او که نه داسې هغه کول مې چې داسې پیغام یې ورکوو چې وډار شي که نو ما ویل چې هغه نو بیا د هر یو چینلونو مې ویلې مونږ سره وغږېږه په هغه ورځ باندې ما 18 مرکې وکړې که نه نو هغه د کرکټ لاړو ذاتي هغه د خو په ورځ کې هغه تحول راغی هغه بالاخره که نه حکومت بدل شو او
بیا سوچ وکړو دا کنه ما لا شرازه دلته زه اوس دلته به ټرایو کوم اوس حالات هم یا غریب کنه ټیم جوړ کو خبر چیرته لوبغاړي به څه شي او په دې جنگ په دوران کې هم دا ټیم بیا راغلی و کنه دا ځل بیا دا ځل راغلی دوی مخکې نه پاکستان کرکټ بورډ دا وت کړي خو بیا مینس کې جنگ راغی کنه نو هغه بچونه بیا وونه درول چلته جنگ ده نو میچونه روانو او حالت جنگ هم روانو کنه نو حالت ټول نړۍ میډیا په کور کې وا هغه بل ټیم ته ورچلته د خپل ټیم هم دا اول ته په افغانستان کې جنگ ده بمبار روانو مزایل را خوشو او افغانستان میچونه روانو نو ما ویل کان دلته شراغ دلته به خدای خبر څنګه کیږي خو ماته اوس زز بل شم نه چیرته نوري صاحب را پیدا شو هغه د را پیدا نو شو زه به د جنه مخکله شم د ټیم به جوړ کړم نو ما چې ما اکتوبر 2001 کال او زه د خپل اوخه د خان پاشا نیمیږي په دې سال کې مې هغه سره د مور او د مشرور د مخالفت باوجود په دین د افغانستان ته روان شوم د کرکټ لپاره چې یو جوړه جامې په تنوي ور سره یو مسپیر راوغېستل او سل کلدارې مې جب کې وي هغه او کې مې چې د لړباته پورې کرایه شي خرچنه ته پیغام نو بس جلبات خطر راغلم جالب ده خا د جلبات خطر لاړ د جلبات کې ډېر قصې دي هغه به وغږیږو دغه د علادات نوري مو چې په هیات هوټل کې ولیدو بیا د افغان لوبغاړو د ټریننګ سیشن مو ولیدو چې هغه تمرین کوو او بیا راغلی دغه 2-3 کلونه مو څنګه د کرکټ وسات مصارف لکه ما کې د تاسو خو کار نه کوو او زه په یو عادي ټینس بالم چې هغه پیسې غواړي بیت باخلي بال باخلي او د کور فشار هم په لار مهم نه وخت چې لوبغاړي شي دغه د 2-3 کال څنګه تاسو وسات د کرکټ خپلنده د کرکټ د لپاره موږ خپل موږ سره مرګري وو کنه زمونږ مرګري او وی کاروبار خو اکثره سامانونه شابه په بیٹ او بال او وکټي او دلته خبره دا و چې په دې تیر اخر خو د حالت تاسو د کرکټ د جوړ شوی چې چا مفت میچ بیا چانه کو کنه د کې به لوبغاړو د تسبیح کم و نو شرطه میچونه کېدل 15000 لکه 15000 زمانه کې غټي روپۍ وکنه لکه اوس 15 لک افغاني نو د 15000 د 10000 کنه د غټ د پیسو میچونه دا کې کې ودل چې دومره پیسو باندې میچ کو نو موږ سره مرګري ودلته د کندوز غلکان هغه یو مرګره شته سوم پیژنې سودیس کنه سودیس نیمګي استرالیا کې کریم سره بتا لیدلای هغه ځاخیلو دي نو وی الکان مرګرو هغه کول بل موږ د شک موږ ورځ مزدوري ما ډیره ورځ مزدوري م کړې دا شي دیاړي به ورته ویل کنه په کرای به مې باسیکلونه راوستل ل کارخانونه په خوره پرې په 25 روپۍ باندې به یو باسیکل بوتلو کنه او موږ د شکارونه د اعتماد کې مې ورځ مزدوري کړې دا په دې بنگلو کې به مې کنه ټاټکای به مشاله وخت مې وړل او بس څلور بجو پرې وکارو کاته ساته نو څلور بجو وروسته به ما وختل چې یو د دنیا یو کارم نه کوم کنه بس میدان کې وازروم لاسونه غوته به مې خوګېدلې او بس روزانه او ما کلم کرکټ کې صحیح بوټان ما دا غټ ارمانو چې کرکټ کې صحیح بوټان واچوم ما ټول اکثره یا د مرګري نه کله بوټان اخیستي او یا په چپلکو کې لوبه کړې ده یو خو بوټان مې غټ ارمانو چې غنه د چې د خمې چې کاله په کې راشي او نرم یو د سره والو زما کنه نو د کار بروزګار مې د شکولو چې بس ما بعد هغه موږ د شکار نه کولو چې کرکټ نه کېږو زمالانډه دا چې هغه شکار بنو بیا بوزګار نه سو ورکی په کې تاسو په کتاب کې مې هم ولوسته غواړم چې تاسو هم راته وایاست هغه کله چې رایباران تللی او تاسو لپاره درخواستي کړې واغه کې څه وکړه غواړم چې دا مرکه ډیره د څنګه نشي ډیره د څه خپکون کې نشي او جدي نشي لکه ټوکی مو کې وساسو ژوندې خاطري او خوږی خاطري او ترخی خاطري به هم کې منځ کې وورو هغه چې خاصګاران تللی او یا رایباران هغه څه ویلي او هغه کې څه وکړه څه قصه او هغه د نومنګ پلار ورخغنه غوسه کنه ډیر غوسه چې ډېر ټوکی سره او ما سره ډېر مینم کوله خو هغه د یو ورځ نو بیا موږ هم ځای خلک هم موږ هم ځایګانو نو دوی ورغلی و چې هغه دا کنه موږ دوړ ته رښتیا وخته ما هم مشر ورته مې کنه
چې هغه ورته ویلي چې زما پلار خو جهادي قومندان و. ورته ویلي چې ګوره قومندان صاحب ته خو ماشاءالله هوښیار سړی یې، ته د خپل زمن حالت ته نه ده کتلی دا سره کوم دي او چې څه کاره دي. هغه ویلې چې ولې څه کاره دي، مخته مې وایي یو کورسونو کې مې اچولي دي، یو نور کرکټ کې هم تا کړی دي، خو دا د لوپاران دي که نه، ته په دې باندې هغه کېږي. نو هغه د زما پلار یې رالېږلی و، همداسې که نه ډېر منفي جواب یې ورکړی و. ډېر خفه و. رشته یې نه وه کړې نو؟ نه رشته نور ته نه مې کړې وې. دا خبره په تاسو باندې څومره درنه تمامه شوه ځوانۍ کې چې دا تجربه ما هم کړې، تاسو هم کړې، نور ځوانان او زلمیان به هم کوي چې کله تاسو لپاره رشته غوښتل کېږي او یا تاسو د رشتې بحث په کور کې کېږي، تاسو باندې ډېر ښه لګېږي. خو کله چې د رد ځواب راځي، دا تجربه څنګه وه؟ تاسو چې دا خبر واورېد څه احساس مو کوه چې کرکټ؟ نه موږ یو وضو کیسه کې نه وو، پوه شولې، موږ خوشحاله شولو، موږ یې چې همداسې یو چې بس پوه شولې. نو بیا دا موږ د کلي ملک چې وو، دا کومه کوڅه کې به چې موږ تګ راتګ کوو که نه، میدان ته موږ تللو که نه، نو موږ خو سره ډېر محلي ډېر خلک مصروف شوي وو هغه ځای کې، ډېر کلاړیان ډېر لوبغاړي نورو. نو هغه کله به ټریک سوټ کې لاړو که نه، چې به لاړو د میچ و بس، نو هغه سړي بیا موږ باندې دا کوڅه کې پابندي ولګوله چې په دې کوڅه باندې بیا راغلی که نه، بس بیا هم خیر نشته ده. بیا به موږ داسې ډېر داسې شاته تاوېدلو کلي نه که نه، هغسې بچ پټوی کې دېخوا پټي وو، زیاته مو ځان رساو. هغه سړی چې و د زامن یې د موږ ملګري وو که نه، د هغوی زامن هم موږ سره لوبه کوله. هغې باندې موږ ډېر خفه وو، بس هغوی به خیر د خفه کېږئ مو، بس داسې مشران خلک دي، دوی بېل سوچ ده. بل دا ده چې د رئیس کره به زه کله لاړم، رئیس احمدزي کره، د هغه پلار به بیا ما ته ډېر په غوسه و، ښه که نه، چې دا ما زوی ده له کاره باسلی، ښه که نه. د لوبغاړو باندې غږېږو. ښه، جلال آباد ته راغلی اول ځل دی که غلط نه شم، تاسو د تورخم نه ور اوړئ، د ډیورن بلې غاړې ته اوړئ، د جلال آباد ښار ګورئ، د خپله سیمه ګورئ. چې ننوتئ څه احساس و، څه فکر مو وکړو چې خلک مو ولیدو، تغیرات څه و د پېښور سره او د جلال آباد د ژوند سره؟ والله چې رښتیا ووایم، افغانستان کې که نه په دې پېښور کې خو ډېر د جلال آباد په پرتله پېښور خو ډېر پرمختللی او ډېر زیات که نه. هلته موږ خو چې کچهګړۍ کې ګورو، کچهګړۍ خو داسې یو لوکیشن و چې مخامخ ورته حیات آباد و، یو نوی ښار جوړ شوی و که نه، ډېر ماډرن وه. او کوزې خواته پېښور و، برې خواته د کارخانو مارکېټ، او موږ خو تر لاهور او تر پنډۍ پورې لوبې هم کولې او نور تګ راتګ هم کولو. نو هغه د جلال آباد چې موږ ولید ډېر افغانستان ته ډېر خفه شوم که نه، ډېر مات سړکونه او خړ پړ او کرکټ خو پکې چې زه جلال آباد ته راغلم، نو ما د زړه بوټ رسې د سینې نه ووته چې ما اوس به دلته ته چېرته لوبغاړي لټوې، ته دا سره کوم به کوې، دا به څنګه کېږي؟ چېرته داسې یو ځای نه و دې ښار کې چې که هدي عقل سړی پکې وکټې ودرې یو لوبه وکړي که نه، نو مالې چې دا لوبغاړي دې هم پیدا چېرته یې کوې؟ او د شاطرابه نابلده سړی هم راغلم که نه، لکه شادګل چې له سوربي نه کابل ته تللی و. ښه زه راغلی وه، زه جلال آباد کې نابلده یم، جلال آباد ښار نه وتی نه سمه، د شپې خو مې به نو بس یو برابر څه موږ یو خپلوانو کلي اردو کې او د ننګرهار کلي اردو کې یو څو شپې مې هغه سره وکړلې. نو هلته چې مې مازدیګر به ښار ته لاړم، د ښار کې بالاخره ما داسې کسان پیدا کړل چې پخوا که نه کرکټ فدراسیون سره هغوی رجسټر وو، هغه خلک د ورزشي لارې پیدا کړل. هغوی زه بیا هلته نو کریم او هغه چې وو اسیګل، دوی په دې زمانه کې جلال آباد ډېر تللي وو لوبې ته، ګردي غوث او داسې مارکو پورې راتلل، د ټورنمنټو لوکل ټورنمنټونو د خلکو براوستل لوبه ته. هغوی جلال آباد ته ډېر راغلي وو، 4-5 ځلې ټورنمنټو ته راغلي وو، زه نه وم راغلی. چې کله ما ځان معرفي کړ چې زه د هغه اسیګل او کریم که نه ورور یم، تاج ملک نوم د موږ شي که نه داسې کرکټ کې ډېر تجربه لرو، اوس ټیم جوړول. نو هغوی سره بیا مې هغه بیا طیب اخوندزاده را پیدا شو که نه، د قاري هدایت الله حسین زاده او سلیم محمد هلته یو سړی و، هغه دوی سره ور وستم چې دا کرکټ مشران دا دي د ننګرهار. نو هغوی وپېژندم، بیا هغوی سره بیا کله ناکله ناسته پاسته دوکانونه یو که نه، د ښار کې دوکانونه، هغوی سره مې ناسته پاسته کوله، کله مې شپه ملګرو کړله. بیا کلي اردو ته تلم، بیا کلي اردو کې چې ورغلم، نو قانون جوړ شوی و چې دلته اوسېږې باید چې هغه پوځي تمرینات سهار کې کېږي، هغه ورزشي تمرینات که نه،
خپل وهي او پریډ کیږي وای دې کې به برخه اخلي مجبوری و چې وزره نه غټ بوټان راکړه دا عسکري بوټان او کنه او د درویشي مې نظامی درویشي مې مو چولا ورجان او عسکرو سره رواني مدرب درب ښه وزن ته مې مله په شی وخت له کنه چې سره غلې ما خو مال چې وس لدی لانجه خلاصه ما نو لانجه څنګه خلاصو ما چې وزلې ملال الته لوب کوم باغ امیر شهید کې مې لوب روانه کړې ده چې ګورم چې ورجان چې درې څلور کسان ودرېدل چې یو پکې الله د نوري ده الله د نوري خو ما په خبر کې سره ملاقات شوی مال څنګه چل څه ده خو ته دې خورا شوی ما څنګه چل ده وای د تاورونو ولته ما وای په خبر کې کیمبر ټرایل واخیسته اوس الله د نوري نو د ما په جلاباد کې ما مې دوه تیری کړی کنه او لغه خبرې ګمنه نه ټلیفون شته نه اخبار شته او هیڅ نه خبر نو الله د نوري الته بیرته غلو باړ دی اعلان کړی چې ته ټول راشه یو نوې کڅوګ راځي ټرایل اعلان کړی دا نو استګولو کریم ورغلی دي هغه چې دوی سره لوبه کوي نو الله د ادم خو کیږي کنه د خالق د ورور د هغه خلو بغړه د هغه خوښ شوی دي او بس هغه استګول اخر حال ورته ویل دا الله د ته ویل دا چې زما ورور د تاج ملک نیمیږي او تل د افغانستان ته راځي شاکر چې ولا نو الله سب چې ذاتی خبر سوي ده چې دا حواله ته لانجه جوړنه کی جوړ بیا خزه به سبب ضرورت زده ته ولاړی مخه کنه بس سبانه مخ په مجلبات او جلبات کې پښتنه چې پیدا کړم اعظم خان په نوم باندې بل مرګره سره و زمونږ د عالم خان او د فاروق موږ امپایر کې دا و شدا کنه د ورور ډېر د لوګر ټیم لاره او کافي کرکټ کې کافي مصارف کول او خکورنی د جویم کرکټ ته ډېر خدمات دي موږ چې کابل نه مال ته څرخ کې کورو لوګر راپچرا بغدل کور ته به بوتلو کنه آیت الله دې تر دوی روسته بیا سره مرګرګا شو نو زه بس مما ویل زه ولادت بس شدا الله دوی سب چې کله به ما ولید ورته به خوشاله ده ما ورته خپه کېدم ما دوړه خبره به وصل نو اوس چې ګوري اوس څنګه الله دا خو مخکنی مو علي خدای دې مته په وهه ها اوس چې ګوري خوشاله کیږي راغله ما له و نو جمله د مال ته خو اوس بیا هغه خبره بس کېږي خدای نو الله دا سره خدای خو ما بیا چې کوم ارمان وکنه او کوم ما ورور کې طرحه جوړ کړې و مله بیا برباد ولا او بل طرف ته مالک خانو تنو افغانستان کې کم د غټه بالای نه د سوق پیژنې نه په سره شته چې وسیدو جام نه لري زړه د خو د سره وګرځنو د سره مالک څنګه چل د مله بس ورور خو راغله مو ټیم جوړم او دا وغه کنه و دا ته ما په موضوع کې څنګه ټیم جوړه دا ما چې څومره مصارف کړی دی او دا دومره مې قرباني ورکړې ده مله هغه په سر ستر کو اوس په مخ کې موضوع کنه خوره کې اعظم خان راغله وای خدای کارو په شریکه باندې زو او ته په اتفاق کې برکات مله سیده وای دې چې زو کابل ته ولادت نوري خو سرمایدار الکو په شوره په مجهز پوری سپیشل موټرونه وکنه او په کابل باندې مرکات وکړ الله لاړو چې کارون شپو کړی د نوري سمورګریو او سار اولمپیک ته ورغلو چې اولمپیک ته ورغلو چې دا څنګه ورننه وته چې الله تعالی باندې دا پنځشریان دا غون سول پوه شو او الله تعالی ما دا اورا تو باز مدي الله دا ځینې کسان ویلي چې سره جنگونه کړو د اولمپیک کې کنه ډېر په خواغه دي نو هغه ټول هغه کې موجود او په دې ته مو چې دا چیرته ګیر کو چې الله دا دلته ګیر او ګره کښو بغیر کې مال آدم د خلاص کې ورور دا الله دا کوم سیاسي سره نه دا خو لوبغړه دا په څنګه الله دا مګه نه موکې نه په هغه څه په استفاده سره الله دا د غیب سره او نو هغه مخ په خبر باندې بیرته حرکت کړی دا اصلا انجام ده خو دلته خدا کوم کابل کې دا 2002 دا وسه 2002 دا اولنې میاشتې جمعه د کابل کې غوړه شدید یخ موسم الله دا چې غیب ز کابل کې پرې خو ما او ز کابل کې نه په فارسی پیغام وځره نه د کابل ته کوم ځای معلوم ده او اعظم خان ما سره خېګړو کړل چې هغه ما سره قرضه وکړه کنه ما ورته د مجمع سره قرضه وکړ چې ما سره ویخي کمزور یم نو هغه ماته پیسې راکړل هغه 15000 او 10000 والا روپۍ وي او هغه دا په دې باندې بل څه دی هوټلو کې شپه پیدا کوله سم ولته مې هوټل کې تخ باندې ویل کې 12000 روپۍ وي د خوراک تخشي ډوډۍ خورلو ځای
بجا بچ کله د هوټلونو شپې بندیدل نو د ځینې مسافر به د غریبانه په د هوجه سم رسیدل 10,000 روپۍ یا چې کلدارو ته به وړول 20 که 15 روپۍ دی جوړېدل په دې باندې هغه د هوټل کې مې شپه وکړله شپې 11 بجې په هوټل چاپه راغله او ما سره هیڅ سند منسته د تذکره خو بیخي لرم نه خو ما ته ننګرهار نه چې راتلم د ننګرهار امریت ورزشي ما ته مکتوب په اولمپیک راکړی چې دا موږ پیژنو دا کرکټ کې ډېره سابقه لري غواړي ټیم جوړ کړي او موږ سره د همکاري تاسو همکاري سره کوي پوره پارسي کې یو مکتوب راکړی په دغه یو سند چې چا به مونږ ولا ما بازار مې دارو خارا کې چې دغه دورو راکا کنه دا سره خو د نوري سپتنو خو دا سره نه دا مې نو ستنو خو دلې بدا سند به مې زرو خارا کاو او نوري صاحب چې ته مجلس کې معرفي کوله معلومه خو اتفاق به دی راغی چې دا شریک به دا شی جوړو ځان به زه رئیس فدراسیون مد اعظم خان معاون ده او دا تاج ملک نیمګړه د جلال آباد نماینده ده نو زه به د جلال آباد نماینده به معرفي کړم کنه مال چې بس مړ کړم ښه کنه نو ولې چې تا ویل چې جلال آباد کې کرکټ نشته نو د چی نه مانده شم دا فکر دې کوم نه خو ما خو چې دلته بیا خو مرکزی کې دلته ټیم سره به دې مزه ورسره هغه ځان لري کوله چې دا ولا ښه کنه زدي بس هغه د نو شالادات لاړ نو مالي و زه کال په خدای اوس کوشش وکړم اولمپیک تخپل عالم ځان ته تر عالم د اولمپیک چې رئیس سید محمد زیاد دشتي نیمه او مصالح کسان اولمپیک په زور نیولای په شولې هم زراغله کنه نه وته ځان رئیس اعلان کړو لا حکومت ته 2 میاشتو کوم حکومت کې 4 میاشتو وکړه شپږ میاشتې حکومت ولګشه اولانې هغه موقت ادارې ورته ویلې موقت هغه سید محمد دشتي صاحب ته ما په دروازه کې 115 ساعت انتظار وکړ کنه او د سکرټر بچته متل صبر بل اخر نه وته ما بس ما ځان معرفي کړ چې په تاج ملک نیمګم او جلال آباد نه راغلی ما په خبر مې نه دا ملګری د دوی کنه دا څه مشکل جوړ نه کی او د شین کرکټ تجربه لرم او د شي ګلوبال دی او کنه هغه ماته ویل چې دا خو ولا دا صحیح ده کرکټ دلته اولمپیک کې ريجستر شوی دا او سب شوی دا او هغه دا خود څه دا چې دا د طالبان نوم پورې تړل دا او دا کېد شي دا حکومت مشکل سره ولري نو ته به د شکارو کې چې ته د رئیس جمهوریت نه منځوري راوړه چې هغه موږ ته چې موږ سره مشکل نه لرو بس موږ تاسو منو دلته په اولمپیک کې منو او د دې نه مخکې کنه ما ته دا خبره چې دا نو دا موږ اپیلیټ ممبرشپ علا د نوري صاحب اخیسته وای سي سره نو اپیلیټ ممبرشپ د شیو چې اکثر یعنی آی سی سی موږ منلو چې و دلته کرکټ کیږي نور د موږ ټول هغه چې کم معاملات او هغه اصلي کرکټ د موږ ایشین کرکټ کونسل سره چې موږ دا غوړو ته بولو چې دا ټورنمنت تر څو موږ پاند ټورنمنټونه د سپورونه بر دینه بغیر آی سی سی موږ سره هیڅ روابط نه کوله دا سمدا سره موږ تصدیق کړو چې موږ ته کرکټ کابل کې کیږي افغانستان ټیم نوم سفر کړی دا لري او نور دا نیو ټریټری کې موږ راغلیو اپیلیټ ممبرشپ نور موږ د سب نور هغه نو چې شنه امکانات نه ورکول نو دشتي صاحب بس مال راسته چې باندې راوته مال راسته مې بو چیرته یې کنه اولمپیک د غازی سټیډیم سره یو چانه پښتنو کړم ضرور عمل د رئیس جمهوریت مل دا کوم ځای ده هغه د سیلګ سیل کړم دی خو بیرغ را پیدا ودای نیو ودا هغه ولا بیرغ جګ خریده فلم محمد خان سره د خپل غجانې را تشارو کړو ودا انده بس دا هغه وخت د ارګ مخه د سره کلاس وکنه دا ممانعت نو زما هغه د لاړه مده وزارت مالیه مخامخ مخه ته معرضه ولیکله چې هغه شراغله م کرکټ واړه مودا کنه اولمپیک راځي چې وای دا کوم جیران چې موږ اولمپیک ته ماته ویل ټول کې ولي یار مخه ته مزان ور ورساو هغه اوله دروازه ده کوم ځای کې چې مین ګټ ده شته خلک رب عسكر باندې راغونسل کوجا مې چې مله ورور مله زما کرجي سره نه مچرته زما کرجي سم ترواني والا هغه خو خدل وای لکم جراغله مله جلال آباد نه خو خندل مله به خاندي کړه
هغه وروره دا خو داسې نه ده چې چېرته وجیره ته چاته روان یو چا مجلس ته هغه افغانستان رئیس جمهور ده دا هغه دا خو پروسیجر لري او داسې به لاړ شي اداري امور مالي اداري امور کوم ځای کې ده دا مخامخ وایي هلته به ته عریضه ورکړې او عریضه وروسته که نه چې کومه غوښتنه دي که چېرته خپله د دوی ته ملاقات ضرورت نه منظوري درکوي او که نه دې راغواړي دی بیا به ته داسې راځې او مالیزه سمه ده بېرته دې ورته اداري امور کې مې کاغذ ورکړه او بېرته راووتم مالې څومره ورځ پسې راسه مې 3 ورځې وروسته یې پوښتنه وکړه 3 ورځې مې د کابل کې نو چې کابل کې د سړي کار روزګار نه معلوم ډېر زړه تنګی ځای ده او ما لپاره خو بیا داسې و چې لکه چې بندي یم ښه که نه یو خو شپږ رقمه عسکر پکې ګرځېدل د چا برګه درویش یو د چا خړه درویش یو د نوي راغلي وو او روزانه که نه او ډېر تعصب او د تعصب یې هم کولو بیا به اوس چې پښتو به دې ویله ډېره لانجه هر چا به زه درولم که نه ما باندې خو بیا ډېر شکونه کېدل نو د ډېر په ډار او ترس مې 3 ورځې تېرې کړې بیا اداري امور ته ورغلم چې کاغذونه شارچا نومونه یې اخېستل چې چا کاغذ بېرته واپس راغلی نو چې ما نوم یې واخېسته نو ډېر ذات حاجاني سومل چې څنګه چې لیکلي دي چې کاغذ مې وکوته نو د چارو د ادارې رئیس یو هغه زمانه کې ما د هغه نوم نه هېرېږي محمد یوسف اعتبار نومېده هغه امضا پې کړې وه چې موږ دغه نوی حکومت دغه که نه دغه هېڅ مشکل نه لري هېڅ نه اوس په ورزش سره هېڅ مشکل نه لري اولمپیک ته یې تاسو هېڅ ممانعتو نه کوي نو دا خبره سره مې بس ورجانه یو جمپ ووهه ښه که نه پوه شولې مې یس اولمپیک د ډېر په تیز په منډه راغلم نو دشتي باندې دشتي صاحب په دفتر باندې ورننوتم پوه شولې سکرټر ته مې ما سره ډېر غټ خبره ده هغه ته مې مکتوب ښکاره که وایي یره چې تور میشناسي و داسې پېژنې دا محمد یوسف اعتبار ما لیج نه پېژنم نه داسې پېژنم پوه شولې ما عریضه ورکړې وه دا جواب راغلی ده بس اوس ما ته د اولمپیک دا ټایم مراحل زر وکړي چې زه ټیم پیدا کړم کار شروع کړم بس هغه د کور آباد هغه ما ته دستي هغه د فدراسیونونو مدیریت والا مشر راوغوښته چې دا ثبت کړه ورته او دا دته مکتوب ورکړه د سړي ته موقت ځکه چې هلته پروسیجر به د انتخاب او انتخابي اولمپیک مشر انتخابي نو ورته تر څو چې دا بیا هغه کېږي دا موقت رئیس د فدراسیون معرفي که سړی هغه زه معرفي کړم نو کاغذ مې واخېسته مخ په جلال آباد کې مې شپه وکړه ملګري مې خبر کړل ښه که نه چې رئیس د فدراسیون یم هغه هم ډېر خوشحاله شوله بله ورځ پېښور ته مې حرکت وکړ چې پېښور ته مې حرکت وکړ نو لار کې نو موږ خو دې وخت کې لکه چغړې وسپري کې وکورم د خیبر ایجنسي ته راغلی شاکست نو په دې جام سره دی خو دلته یو میدان او دلته ټورنمنټونه کېدل که نه اکثره به ملکان کې لوبېدل لاستګل دوی نو په دغه ورځ مې یو غټ ټورنمنټ باندې ما تاسو دغلته ستاسو د خبره قطع کوم د استګل نوم واخیستو ما دغه مرکې نه مخکې 2 کسانو سره خبرې وکړې ستاسو په اړه یو د استګل سره او یو بل ملګري سره ما له تاسو یو خاطره یو پوښتنه یو شی که لرئ د تاسو نه معلومات یې راولېږئ چې زه سرپرایز کړم یا ناببره ورته هغه شی وښیم نو د استګل نوم مو واخیستو او چې بیرته پېښور ته لاړې د قضیې سره دا مسله تړلې ده دا ویډیو به خلک هلته به مو ګوري خو زه تاسو ته هم غږوم تاسو د استګل عابد صاحب دا خبرې واورئ او د دې قصې سره چې کوئ دې قصې سره دا ضمیمه کوي چې دا څه خبره وه سمه ده زه اوس چالانوم تاسو خبره هېره نه شي بسم الله الرحمن الرحیم خان صاحب تاسو ته او تاسو ملمه ته او تاسو ټول د یوټیوب چینل لیدونکو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم الله دې چې ټول روغ جوړ خوشحاله به یاست خان صاحب د تاج محل خو ما سره تاج محل ډېره ښه خاطره ده خامخا یادونه مو وکړه یو وخت تاج محل چې ده په پېښور کې چې موږ مهاجره زندګي کوله نو تاج محل تقریبا د 1.5 کال د کور نه مسافر شوی و چې مسافر شوی خو موږ ډېر وروسته موږ معلومات وکړو چې تاج محل کابل ته تللی ده او د افغانستان د کرکټ دپاره کرکټ جوړوي نو تقریبا چې موږ خبر شو نو بیا یو وخت کې په دې پاکستان کې به د شاګي ورته ریکالۍ به ورته ویلې د جمرود کې وسیمه وه هلته ټینس بال ټورنمنټ کېده د هغې فاینل بیا د اختر په ورځ باندې کېده او ډېر خلک به راتلل دلته زموږ سیمي فاینل و
سیمی فاینل لوبه شروع و نو تاج ملک دی وخت کې اختر د کور د ځان را رسي موږ د ټول ټیم هلته ناستو میچ شروع ده دغه تاج ملک راغی نو تاج ملک غریب چې دغه وختو کې د افغانستان حالت هم داسې و او اقتصادي ستونزې هم ډېرې وې نو ډېر خړ پړ او ګډوډ راغی چې راغی نو موږ ډېر خوشحاله شوو موږ د تاج ملک راغی چې ورسره میلاو شو نو بس موږ ته زیری راکړه چې زیری مې در باندې چې افغانستان کې مې کرکټ ثبت کړ اولمپیک کې مې کرکټ ثبت رجسټر کړ ما ورته رښتیا وویل والا مله چې پروف ثبوت چې د ثبوت راته وښیه نو هغه بیا یو کاغذ چې په لاس باندې لیکل شوی کاغذ موږ ته راوښود نو ما هغه کاغذ بیرته خطا کړم تاج ملک دا شی کې نو خو پاکستان کې لیدلی ورته به کمپیوټر سیستم وکړو هغه کمپیوټر باندې به ټایپ یا ټایپینګ سیستم یا به کمپیوټر سیستم ولیکای نه وکړي بیا به ټاپی لګېد نو هغه ماته ویل چې دیګوله دا چې د افغانستان کې اوس دا کمپیوټر او دا نور سیستمونه نشته لیکلی کاغذ ده نو ته دې خاطرې پوښتنه خامخا ترېنه وکړه دا تاج ملک یو بهترینه خاطره ده موږ سره هغه کرکټ په تقریبا یو نیم کال مسافر شوی و او په یو نیم کال کې په ډېر غربت کې په ډېر تکلیفونو کې په ډېر مصیبتونو کې د افغانستان اولمپیک کې کرکټ رجسټر کړی یا ثبت کړی و مننه او همدغه د درسدل ما هغوی لار کې ما لوبه ولیدله چې جم بازار سره دغه ټورنمنت خلک ډېر ولاړو که نه مالې ولا دلته کېدای شي استګل دوی میچ که نه توکلي چې په موټر نه کوشو به یم دوی میچ و نو هغه ته ما ویله مالې مبارک او دا کامیاب سوم بس رئیس د فدراسیون یم ټیم جوړو هغې له ورته سند ما افغانستان کې خو هغه په لاس لیکلي مکتوبونه ټایپینګ خو هغه ټایپینګ هم ټایپسټ هم په اولمپیک کې نه و ټایپسټ هم نو په مجبور په ګوتو لیکلی و که نه نو هغوی هغه خط د مکتوب هغوی ته خوند ورنه کوي چې دا سره کم ده نه مالې افغانستان کې دا شیان نشته همدا صحیح سند ده که نه او ته اوس یو کار وکړه غني په نوم باندې یو جرنالیست و دا موږ پېژانده او کرکټر هم او کوم مشرق اخبار کې که نوی وخت یو اخبار و دې کې که نه هغه کې دا سپورټس جرنالیست و ما له چا هغه ملګری پیدا کړو چې بس اوس دا خبر نشر کړو هغې له ته راځه داسې کار وکړو چې شعبې ته به لاړ شو کیسهخانۍ که نه کیسهخانه هلته د ټولو اخبارو دفترونه نو بس موږ داسې موږ هم په ګوتو باندې هغه ولیکه داسې چې دا یو داسې پریس ریلیز غوندې لکه داسې شی مو ولیکه چې افغانستان دا شی د مسره زمیمه که دا مکتوب دا مسره استنجاق باندې هغه ورسره ونښلو هغه چې کې بس ما واستګول ارو دفتر کې یو کړه هغه تقسیم کړه که نه دفتر وکړې نو سبا ته چې کارخانو ته لاړو چې هغه ده استګل ته مې ویلې مالې چې هغه پیدا کړو پیسه مزای پیدا کړو ورېسه مزای خو ډېره وخت کېږي چې ارام هم نه دی لیدلی او داسې دومره خبرې ما چې چېرته کوم دکان کې د رخ دکان و که نه باړه کې په کوم دکان کې منشي ده چا سره کرکټ یې پرېښی و موږ کیمپ سي بلله دویم پرېښی و کچهګړی مالې ښځه ته راځه دا خبر ویني مالې رئیس خپله رابطه کوي ته دا که چېرته دا خبر خدای په کوم اخبار کې راوستی چې غوره غلو نو ته یې کې نو چې څومره اخبارونه هلته په دې هغه باندې پراته وو که نه هغه خبروالا سره موږ پېژندل موږ به یو ترې واخېسته نور به مفت ترې کتل ټول ښه که نه او کله کله به همداسې بانه بنده بېله چې اخلي همداسې مفته کې به ترې وکتل ټول اخباروالا سره موږ سره پېژندلي وی نو چې هر یو اخبار ما اخېسته که نه موږ وو د غټ خبر تاج ملک عالم افغانستان کرکٹ کا نیا سربراہ کا نا بس ذاتی موضوع ده دا وکړم چې نوري صاحب دې وخت کې چیرته و چې دا خبر به لوسی په اخبارو کې کنه نه خو هغه د نوري صاحب په خبر کې ده بس بیا نو هغه دا اخزخ ډېر راغلی و کنه ټول پرونو سپورټس سټوریانو کې اول خبرو نو بس هغه د دې ډېر کسانو رابطې کولې هلته چې کوم موږ پېژندل که نه د افغانان چې کوم لوبغاړي وو هغه هم رابطې شروع کړلې نو خلک دا موږ کور پیدا کړې پوه شولې ماښام نوري صاحب هغه کړی چې ته لاړ شه دا وګوره دوی سره څوک دي څنګه که نه هغه چې راغی بس ما ورته کیسه وکړله چې نوري صاحب دا خو خالده خو هغه وخت کې چې هغه وکړه که نه چې دا یو شی موږ تاسو وکړه که نه هېڅ خبره نشته خو هغه چې موږ څومره غږولي بیا وروسته چې موږ ته ویلې هغې چې ما سره ارزیابي کوله چې دوی څومره اوبو کې دي او څنګه که نه کوم لیول ده نو موږ خو کرکټ هغه جنوني لیونیانو موږ دومره نړیوال کرکټ پېژانده چې پوره سکور کارډونه موږ ته معلوم وو که نه چې چا څومره سنچریانې دي په ټسټ میچ کې او په ون ډے کې څومره سنچریانې دي پلانکي بیټسمین های سکور څومره ده د دغه غټ چې کوم سټار لوبغاړي وي زمانې
او ډیر موږ تر نړیوال کرکټ تعقیبو موږ کنه نو دې خلک دا دوی دا برخه کمزوري و خپل شوقیانو لوبي خپل کولو هغه د نړیوال کرکټ بيخي نه تعقیبو او نه کوتلو نو بس بیا نو ما د درې شپې وکړلې ریس امازي مې راوخته د دوی سره ملاو کوم مجلس بس تا ما ته پته و چې ریسم کرکټ باندې ډېر قرباني ورکړې ده خپل قوم کې خپلوانو کې کنه پلارم ډېر نو هغه د دوی مالته سولو به کوي او کلبو کې ځان واچوي دلته په مخانه کلبونو کې او زه بیرته زم ان شاء الله د زمينه برابرو متاسو ټول راوړم او یو ټیم اعلانو او پاکستان کرکټ بورډ سره هم رابطه وکړو چې دا ځلې ګریټو کې چې موږ ته چانس راکړي کنه چې ځکه دوه ځلې چې نوري صاحب کوم لوټیم بوله کنه هغه موږ ټیم یو پټانه یو لوبه غټلې و نورې لوبه ټولې بللې او دا بس په دې نه باندې بیرته لاړم افغانستان ته نو افغانستان ته چلاړم کابل ته ورسېدم الته مې بس لا ولا بس مالې چې وس لوبغاړي یو لوبډاله مې پیدا کړه د په زړو مکرانو کې هغه الکانو خاکسار نه د فضل الله او سرتاج داخل مې راغون کړ او هغه ویل چې ته ټورنمنټونو شوي دي د افغانستان ولایتي ټورنمنټ شوی ده الته پیچ د صحیح چلاړم او وزیر اکبر خان کې 15 سره کې هغه پیچ مې سو کوته هغه لا عادي خاورې سره خاورې نه غنه د افغانستان کې کوم خاورې د تور بار غوتوره بلیک سویل تور خاورې بکاریږي هغه هډور دا موږ خاورې چې دا خو زر شتيږي دا بل په ولګيږي بس خاورې الوزي بیرته هغه پیچ باندې ټورنمنټونه خلکو لوبې کړې وې ټنس بالونه به کېدل الوته بیرته د هارډبال جوګانو رولر سمټر هغه جوړ کړو هغه چې مات شوی کوی نو کنه چې موږ تخته کې نو دالته بس کابل کې مې د ټنس بال ټیم بیرته فعال او اولمپیک ته روزانه برابر او دا مې کول چې څور دې تیر شولې چې ګورم چې بس اولمپیک مخه ته چراغلم نو اله د نوري ته د اولمپیک یو سړی وای یو سړی ورته ولاړ یو مامور چې ورور تلته خو الګ بل الګ مالي پیسه کنه ته چیرته ورګوي کنه نو اله دا شور دا خبره زه دی وای زونه کې برا کو شو مکنه وای دا دای ها نو دا چې ماته د شو کتل کنه ډېر وساو چې تا ډېر بل رقم سره ته مارا وستل جلالاباد نه مارا وستل یو کنه او دلته مې کابل ته چې لاړم ما په غیر موجودګي کې د ځان ریس کړی دا دې کړي کنه دا وساو کنه مرته مې ګورم مجلس د سکسه ده کنه لږ ته موږ څه مریسه و کنه نو مجلس د سکسه ده چې هغه ده زه ته په کې چاره وستل خو چې ته وې کنه زه سره راغلم کنه دا شی اوس دا کرکټ جوړ کو درګه چې حرکت کو ټیم جوړ کو مخکې لاړو پروا نه کینو چې اوس زه رئیس مفراده تم را سره شاګان لکه تاسو سره ما ګورئ د راغله ما تا هر شي یته مشرمي منله ټیم منه وایس کله دنه منم نور کسانو سره و دولت احمدزی و سره و یو بل دولت زازای و سره اوس کاناډا کې ده کنه دولت زازای یو نصیر په نوم باندې د درې نور روبغاړي شپه واته کسانو ډول سره و هغه مداخله وکړه واره دي چیرته سره کینو خبره بوګو مال سید دا نو 2002 کال خبره کوي کدا 2002 کال او نو آلته بوتله مکلاچه کابل کې وجه د کلاشه ورته وای کلاشه تلته نو هغه د موټر سره یو کنه د سره د دولت زازای یو بل الک مرګران دا هغه سره نشته کنه سره کېده چلته لاړو چې ګورغلو نور د باډي ځنه پراتو راځو ټول کنه ټول السلام علیکم جو دا کنه له نور دا خبره سره کنه د مرګورو چې پښتنو وګړي چې ریسه بل خپای ودا ګوره دا خلکو ټول ماته وکړ ودا ځان ریس کړه ده ولې ځان ریس کړه مله ولې رسول چې خو نه ده په افغانستان نه غدا نظم د افغانستاني مانو ده څه نه ده چې مازه نه حق لا ما حق ده د وطن خو دې شاه میراث نه ده و یو سړی مشر په ګراغه دی د رئیس خان زاده چې د مرګ د دولت زازو دی ماما او کنه هغه راځان نه پازابه ولې کوټه نه ترغه په ولا کوزي تر څو چې الله ته امضاونه کېدل د پرداري ما مله خان تاسو اختتاب کړم او بس هم د یو غنا او ما نظر کې مسوجونه کومه پروردګار دلته کومه څه خبرم نه دي کنه چې د سر کم چاته د جای د سر کم نه کنه دا بسنګ کېږي سوجونه فکرونه بیا سړی وسوسه واخلي کنه نو بس بیا مې هغه وکړه مې یو چل په کومه ځای کار وکړ سره ته مې یو ول کراجیک سوې ما رئیس خان زاده نوم دا وته په د نوري صاحب نه هی وکټ مې ځل اخیشت دي تا و کرکټ شرط کړه ته په کرکټ څه خبره مله خدای کار وکړه کنه
راځه مله زه نوري صاحب سره میچ کوم دی یو ور یا دی 5 اورو په نوري صاحب باندې میچو غټه د رئیس د فدراسیون حکومت یو غټه زه د سیمنه وې راځي نو هغه سپیکر کړو چې د بچرته ورځي خو زه خدا غاسي بس خړ پړو مخه نو دا ورادي هغه لکه بس راو با سلام او موټر کې کړه چې دلته مله بس هغه لانجه نو خلاص ما الته جوړ خارته سم بیا مې چته نیوي سي کګر هغه چې الته سرتاج دی الکان او پس دوله دې مې خبر کړل او هغه د شي شورا مونږ غړیتوب نه لاره نو موږ د پی سی بي د یو ټورنمنت بس دا یو ولایتي ټورنمنت کابل کې دا غو پایله ده سره په دې لومړي کال کې کنه موږ کابل کې موږ ولایتي ټورنمنت اعلان کړ او موږ د ټیم بیا نوې جوړ کړو امغه وشه په دې ته دې کې چې د ننګرهار ټیم موږ را دعوت کړ او بیا استګل سره ما په مشوره باندې موږ یو کار دا وکړو چې نوري صاحب ته د خبرو منله چې الته دې موږ توبه خونزاده نماینده و د ننګرهار لوبډاله دوه د ولایتي لوبګ لوبېدل او جلال آباد کې کرکټ لوټي لوبغاړي زیاتو او سلیکشن کې وملان لانجه نو مالک زه د استګول دال کانم ته وربوش کوم دوی سلیکشن بیا خرابېږي نو ما د استګول دوی د پاره یو اکیډمي ټیم عبد الله کرکټ اکیډمي سپانسر هم لاره پاغه باندې د چوکاټ کې منظور کوم او د ولایتي ټورنمنت کې مرته اجازه ورکړه ده نو استګول یو کریم چې دوی خپل لوبډاله امغه لوبغاړو چې کوم پیښور کې دوی په ځندل لاغونه جوړ کړي او هغه کسان راوستیو چې پاغو کې امید حسن راغی او سمیع الله شنواری اصغر افغان راغی پکې کنه او ناصر په نوم باندې ولکه د بیا وروسته ملي لوبډله کې مولوبې ده او نور الحق ملکزی دا دای پکې وکنه دا نو دا دوی اتنه نه پره دوی د خلکو مجرب لوبغاړي استګول دوی اته پیدا کړیو نو چې ولایتي ټورنمنت سره راغله هغه ټورنمنت چې دا وشو او د شکل ختم شو مو نوري څه فیصله پدې کړې و چې دې کې چې خبر پامنځو کې په امرانو نه به ملي ټیم جوړو کدي مالو باډي لکه مسو وړلې سو پاکه وسی وای مګنه یو زوما او سله ارشه اولمپیک موږ د ویلو استاس دوړ میزا چراتله موږ باغ شی وکي کو کنه دې شر باندې زه هغه ته شوی ما نو هغه د نو بس ما د نوري صاحب ورکینګ ریلیشن خصي کنه دا کوم ځکه به دیم ذاته ضرورت د تم کاغذ پېښ کاو کوم ځکه به ما خپل هغه ما به کار کولو ټورنمنت فلاټو لوبغاړو پرفارمنس چې نو په دې کې چې دا ممنبي و نظر ده کنه ډیر نو مې تا په هلکان ټول صفات کولو او هغه د نوري مرګروم ډیر صفات کوو د موږ هلکان استګول دي خو هغه د لکور نه په خپل ضمانت راوسته د پلار ټول قرآني په مخالفت په وجود کنه راوسته په هغه باندې د کور د اجازه نه بغیر نو هغه الک سره امام دردیم او واستګول ماته ډېر جدي ویل چې کوم منبي ونلو پیږي نو بیا موږ هم نزو د سره کنه بیا موږ کې سکه بیا مو شي نو بختارو کنه نو ما ورته چې دا نو رولز دي قانون نه خورن نو وکټي اغستې دي نه رنس کړي دي کنه نو د باندې سره کنه وسته ما واستخو او ما ته ښکارا دا خبره کوي چې شي کړي زه چې سم خیر نوري صاحب سره یو ځکه موږ خبرو وکړل یو چا ملمانه کړیو عمل ته ما نوري صاحب ټیم ډیسکس کنه سبا ته وای د څورو ځکه موږ پاسپورتونو ته اپلای کړی وای نو چې کله ما د نبی نو ماغه نوري صاحب له چې وروره دا کنه ته خبره د انصاف او اصول کې نبی چې د څه کړي دراوړه کارګردګي خو نه دا کړي ورته مې چې ګوره خیر دی یو لوبغاړي د سي چې ونه چلیږي افغانستان ابو هوا لکه سره بلد نشول مری شوی وکړه نو استقبال بیا هغه ډېر جالب کې د هسپتالونو کې کابل کې نه بلد دوی کنه دا مختلف لیونیان هسپتال ته وړي وګره او خټه خراب و دا ما دلایل ویل خو نوري صاحب شرط کې خو دی چې وروره جانا چې دا چې بیا نو دا کسان امو په نوم باندې والو کو امو حسیني کنه ولې دا ټورنمنت کې هم خیالو به یو درې څلور کسان پنځه کسان د نمونه واغستل چې به دام زیاده دا بیا دا مې هیڅ خبره نشته نو موږ د شپاړس په ځای باندې 22 کسانو ټیم جوړ کړ کنه 22 نه 22 کسي زلوټل ما زکه سره منل چې مرزه د نبی په کې برخه والی کنه کنه موږ پاکستان کرکټ بورډ موږ ته صرف د شپاړس کسانو ډیلی او حالت د هوټلو بندوبست سره شای نو دومره او د سره چې سپیشل ډیر شنو پورته شول کنه نو سم ډراما او شکل ته لاړو کنه په هوټلو کې یو لخرو
نو نوري صاحب چې وسره سفر مو کوم دغه سفر کې څلور لوبي وکړل 3 ډے لوبي څلور کنه او موږ ډېر غټ مارجن باندې څلور وړه بیلو دي زب کې روزون کې بلان شو مګنه د افغانستان طرف نه یو کوچ دغه لخوانو نیم نیمه نیم احمد هغه نه سره ټاکاو شو کنه چې ما ته یو خبره مانی ریږي موږ الکان اکثر یادې کنه چې یعنی د والکانو خو استاد وو چې ځکه چې څه به تر ذکر یاتمان خو ما ته یو خبره کوله چې یې پټانو کا کېل نه یې کا کنه هغه غریب جګرخونی نه ویلې ولدا د پښتنو لو بنه ده ملویلې وایدا د ما وړي کا کنه تاسو سره نشته ما یې به سره شته دی خو چې صحیح په کار واچو غره نو کې به ویل ما سره اسسټنټ کوچ مو سره نو بیرته ډېر جګرخونه راغلو کابل ته واپس کنه ما لیدا پرځینه بچي یو ټیخه کنه یو ځل یو مچ هم د شبلو ده چې هغه ټیم موږ باندې 3 سوران جوړ کړل موږ لمبر راغې موږ چې نه بجلو بشورو شولا یو له سو بجو پرې موږ الاوټ شو صحیح ده کنه پاچا کا باور هم باندې الاوټ پولوان شو چې پولوان شو بیرته لیوی بجو نه بیرته مخکې بیا الاوټ کړو دوباره په دې ساتو کې دا ځل الاوټ شو ګره نو هغه نو ډېر زیات چې ګرخونه هغه نو بیا دلته ما یو ملاقات خبره دلته ډېره ضروري ګڼم ما یو ژورنالیست سره ما مصاحبه وکړه ماته کوم لوبغاړی سره دی لیدل ارمان دی ملي عمران خان سره کنه وای ملي عمران خان کرکټ ما ډېر خوښه د بالینګ سټایل او د پټي او د منډه کنه هغه نه پاودا ډېر غټ کلاړیو وای ښه وای زمونږ به دا نشر کوو کنه موږ وایو چې کنه دا کله شي ملاقات دې مسره وسی بیا څو ورځې وروسته موږ سره راغی چې عمران خان تاسو سره ملاقات کول غواړي بیا زه څنګه راځي او رشید زدران موږ لاړو دی کوړه زمان پارک لاور ته نو عمران خان سره بیا ډېر موږ ډېر کار وکړو ډېر زیات هغه د نور موږ کومک خو نه شم کولای وسه پارټي مې چلو ما هسپتال د شوکت خانه مې کوله خو نور زه به تاسو سره ډېر مشورې وکم او زه به تاسو سره ډېر بشر پاکستان بورډ کې کمکاري آی سی سی کې ماته وای او سره کم کرکټ کې مله سیمټو پچونو باندې راکو وای پام کو چې سیمټو باندې سیمټو سره سنو کې مو کې ته صحیح دي او ریګولر کرکټ په سیمټو نه کې چې سیمټو باندې چدا او د خاورې ترمنځ د مزه کې واسمان پارک ده سیمټو باندې چې راځي ار بیټسمن کول شي او لوبي خو په خاور باندې چې راځي سوینګم کېږي بال نه خلی موتاوي کې د سپینرانو بریکم کېږي او دا چې د دې پریکټس خاور په جوړګي سپاره طریقې خاور پیدا کوي او سم تور خاور دي جنويس نو موږ دا خبر موږ اول ځله وردل نو بساتي موږ عمل ته په ډیر جدي سره چې دا خاور حتمن به وي او پیچونه جوړ بل کابل کې کرکټ روان ساتل ډیر ضروری وو واپس راغلو او بیا مې دلته د چمنوزوري کې وزیر اکبر خان مده چمنوزوري کې مې دلته سیمټو پیچونه جوړ کړل چمنوزوري مې په تکلیف باندې ډیر فوټبال ولا سره لانجو باندې دلته د ځای واغسته خلکو نه او دلته مې کلبونه جوړ کړل د نوی سایم یو کلب وکنه او یو د زاجانو کلب او یو د منګه کې یو کلب مخبل جوړ کړو د اکیډمي په نوم باندې دوی به روزانه په دې چمنوزوري د پیچونه کې لوبه کول ما ورته چې د خامخا لوبه کوي چې د خلک چرچا بیره ګرځي تاسو وینئ چې افغانستان کې کرکټ روان ده د خلک کرکټ سره آشنا شي دا لوبه روانه ما جګر به دا خلک موټر به درېدل سرک لغاړي میدان پیچونه وګنه دا خلک به درېدل دا څه کیسه ده مرګو ته ونډه راتل افغانستان کې نوی چنل جوړ شي د شمشاد او طلوع کنه د المر او اریانا دا چنلونه نو دوی سره هم د مواد د سپورتي مواد خو کم وکنه کرکټ ته به براله سټوريانه به جوړول یو کنه موږ به سره لګیاو پیدل بم او دومره داسې لاول به دوی ته تشریح کاوه چې دا د شي کنه د سره کمیلان شي د اصطلاحات د په یو شی باندې دا ژورنالیست نه پیدا او سره په یو جنجال خو مس منګ ویل چې بس قدر ښکارو شو چې سره موږ کله مارا کاو کړل یا به بي بي سي کې راغلو یا به امریکا اکثر وغږیدل یا به ورجانه د کوم چې ټي وي کې مز بیا هم زنګونه وله دنیا به خبره کړل چې په پلان کې تاریخ پلان کې ورځ باندې دومره بجې ما مرته کوله وره په دې خلک مونږ وګوري کنه دا موږ خپل خبرې هغه کولې دا به د سند په تور ځان سره ساتلې چې ګوره دا زه وایس اپ امریکا سره موږ غواړم دا ګوره ما انټرویو دا ګوره بي بي سي کې غواړم نو دا کیسه روانه وی بل ټورنمنت مو کو کنه دا پیچونه مې د جوړ کړل او آی سی سی ته وو چې ویل نو یو ملاقات یو ډیر جالب ملاقات هم واقع شته دی
ایشین کرکټ کونسل سیکریټریټ اسلام آباد ته راغلی کراچۍ نه دلته مې ډیلیګیشن جوړ کړ کنه نوري صاحب خو نو په خبر کې نو زه رئیس خان زاده اعلی داد نوري هغه د زرافشاه ظهیر او آیت الله دا لاړو هغه ته ملاقات کوو کنه بیا دعوت ورغلو ښه په خبر کې مې څو شپه وکړل او ساره اسلام آباد ته ورغلو هغه ځم پیدا کړ کنه چې پیدا م نو خلکو را دا ورازي تاسو افغانستان راغلي مخکې به موږ ته ویلي مله ولا موږ سره ادرس نه معلومه نه د نمبر یې شمیرې کنه بس توکل باندې راغلو چې وسره کې نه سیدلو نو مخه ته مې د شي واغه د شناسي ملګری د تاسو سره شناسي مې مخه ته مې د شي واغه یو ډایری پرته ده چې ډېر خسته ډایری کنه خسته جوړه شوی ډیزاین کې نو د شي خبرې هم سړي سره کولې د ډایری ته به مې قتل کنه نو د پاسبیل کې چې د ایشن کونسل د ټولو ممبرانو فول کانټاکټس ډیټیلز کا کنه پاس نمبرونه او میلیونه ما دا شای مال کلاس تر هغه دا وڅنګ سي کنه نو اورګه کدا صبر مې ونس دا په دې مې کرکټ د لپاره اصطلاح به ته غلا مې کړې دوه ورکه یو دا یو بل مې درته وایم نو دا سره د سلګو ته وزیر اعظم یو منټ ما زه د ډایری راوغه سره په باندې مې ولاګه مرګ ته وړه درې نه کې خورادان دا موقع ده کنه کې چیرته نو سړی راغی بیرته واپس کنه خبرم کوله ما د سترګو ته قتل کنه او سړی مې ست ګوري کنه ما له ولا ډایری لټی چې دا ډایری څه سره ته بیا دې چې ما له بیا زګیر سم کنه بیرته مې راو باسه لګا کنه لبړ مې راو باسه مله دې منګه دا مونږ ته پکار ده وای دا تا کوم خو دې څه ورغورم وتا تا کوم مازل ته پرتا و دلته وډه شام پراته دي کنه هغه خاطر مله دا زاري ورته په زاري دې مغلا دومره دا مې د ای سی سی ممبرشپ د لپاره پارامون راغلیو ای سی سی را لګلیو چې موږ خبرو کړو پارامون راولېږي موږ درېګړي دا ډاکومنت ټاکي نو موږ چې پارامون هم ته نه راځي پارامون په پوسټ باکس باندې راغلیو پی او باکس 970 دا د موږ اډرس په مخابراتو کې اکیله نوري صاحب سره و نو دا پارامون نوري صاحب سره رسیدلی و هغه شارع د شو چې اساسنامه باید کوم صلاحیت ماده درلودل یو د شکنه هغه شهر موږ یو نه درلود کابل کې نه لاره نوریم کاغذونه از ایثار کړیو ځان سره کنه نو بس هغه ته نو ما د شکارو کو چې مله دا کاغذونه نوریم په ماده نه راګي دا څنګه د نه لاسته کما نو یو لوغړی مرته پوي کړه دولت امازه نو مې واخلوره کې بوزله مله دا کاغذونه نوري شم نه بس یو طریقه باندې را سیټ تکولي هغه له هغه مسه پوښتله او جن بغیر خو کرکټ مې دا چې دا کالن تیر شي درم کنه او ممبرشپ وانه خلو بس تبايو بالکل سیدا نو هغه ولا تیر چې نور تاسو سره کار کوم معتز ملک مدن مرلیف نه راکې یو دا دی هغه دی کنه د چټیو سره ګرځم دا غیر راځه کنه مخکې ما درته ویل هغه مې هغه سره ګرځي چې څنګه موقع مرته پیدا شي و هغه سره هند بیگو نوري صاحب سره هغه بس هغه کې چې موقع ولې وځي ډاکومنټ سي درا واسلی و کنه بس ما راوړ دا خدلته د خاطرو خبره شو تاسو د خبرې دومره خوږې دي او د ازما ټلیفون ماته اشاره راکړي چې تاسو چارج خلاصېدو کې دومره خوږې خبرې مو کړې بل لوغاړي سره چې زه وغږېدم اساسو د وخت رئیس احمدي سره وغږېدم د دې ویډیو به هم د مینوال ګوري سلامونه د سلفي په شکل کې روزانه ویډیو کوم تاج مطلب پښتنې دي یو هغه چې روزه کې مو ته دال سره پخړی څو ورځې او کتې په یادې هغه خاطر وې او دغه چې هر وخت ما دردي او خپکی مې هغه خاطر شي هغه د سر نشته کې چې نشته سره سوي او ورته سره سوي به خېری کې چې پیسې نه وي خیر نمونه مخله چې به ویل چې خپل سترڅوم پیسې نه راوړي هغه صدرونه مې متمنه کړی کله غوړې دلته ماته ولې څنګه کیسه و نو هغه زه رئیس خان زازای موږ سره دوه رئیس یو رئیس زامزای د لوبغاړي یو رئیس خان زازای ډېر هغه ډېر قرباني ده کنه ډېر وخت د منډي ترې مساړي ولې دي نو موږ دلته په پیسې خلاص شوی هغه سره ما سره نه وي نو بیا موږ دلته ځینې یو چا یو دیره وای موږ یو کس پیژاندل انډیواله مو کنه الته لاړو مجرزه هغه سره بناشته ماشته وکړو په بس بیا
خپل کار شو وزو هغه چې ورلو هغه دیاره کې موږ مرګره نه وو چې مرګره نه بس موږ ته کې ناسیدلو نو چې هغه دا بل اخر لګوي ته موږ هغه کنه ناشته راغله هغه او د شته کې بوجا پیسې به سره چولې کنه او کس به مسره پوکه به اخر کې سره غونډولې اصولي کارو نو خو صحیح خې هغه ماغي او شودو چې یو ملای او خاصه ناشته کنه دا یمن لپاره خو وی آی پی و نو دا مو سره کړل وساغه دا چې څنګه دا اتی په ختمېدو شو کنه نو ویل چې حساب یو تلويخ کلدارې سلوي کې په 500 روپۍ سړي سره راوړي دوی ټول پیسې ورته ولې نو هغه وګړه کړ چې مرګره دا ټول دلته ټول مسافر یو شابه تاسو ماګه کی مونږ ته چې ولا موږ سره روپۍ ودرېږه ته ملری څه ته هغه دا ما سره په پاتې سی وی دی هغه کې به کې وکنه تو ورکه ومانم ولا پاتې دي مله خزه ته منګه ته هغه ته روپۍ راوړه هغه چې لړ ماته شروع کړ چې لاړم نو هغه ته بس خپل کار کاوه خوش وره زیرو پر خو دما بس ناستو ما اخر ما ورته مله د ما مرګره څه مشکل نه پیدا شوی زه زما بلار شم وخت دا صدر کېده صدر را سره و ما هغه وسره غل ډېر مسله پکړایو نو صدر مې ورته ګرو کې خو دا بس لاړم بیرته خو صدر اما کابل کې او واست په مې سړو مړو کې هغه نه خلاصوم نو هغه څه کې څه جالب ما تاسو زمونږ استاد قصه لا خلاص نه ده مینوالو ته یادونه کوو چې د مرکه دیمه برخه هم روانه ده او دیمه برخه کې بعد افغانستان د کرکټ د رسمیاتو او نړیوال جام ته او ډیویژنونو ته قصې به یلته به خاطرې به تاسو هم چیرته روان دي د تبم اجازه ورکو اوس هم کافي خبرې وکړي ان شاء الله دیمه برخه کې به نور برخه باندې غږیږو د اوس لپاره ډیره مننه کوم تاسو د څه قصې مو وکړي چې زه بيخي غوږ ممایز پکې مداخله ونه کړم چې ډیره پوښتنې وکم مننه قربان شه خیر وشه بس به ان شاء الله بل برخه کې ان شاء الله